الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. طول محترم حاضرين، خصوصا محترم الحاج من برادر أخن محترم مولوی عبدالکبیر صاحب، محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب، محترم خلیفه صاحب او ټولو د کابینې اعضاو، وزیر صاحبانو، مسؤولینو، حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دې ویاړمنې ورځې د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي تاسو او د افغانستان مظلوم ملت ته وایو. الله تعالی دې د دې ورځې د لمانځلو چې په داسې یو شاندار او داسې یو حالت کې یې لمانځو چې کاملا مو هیواد آزاد او په دا یوه پیړۍ کې درې امپراتورۍ نسکورې کړي دي او جهاد ورسره سوی او مقابله ورسره سوې ده. دا دوامداره ولري او ان شاء الله تعالی چې امید لرو، عزم لرو چې دا ازادي به ساتو او د خپل سر په بیه به ان شاء الله کوشش کوو چې افغانستان نور د هر قسم ناخوالو او مشکلاتو څخه وساتو. ملت ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله په خپل ټول توان سره به موږ هڅه کوو چې بیا ځل افغانستان د جنگ، جګړو او ناخوالو و تورې تاریکۍ ته ورونه ګرځېږي. په دې عزم او دې هوډ کې به زموږ سره خپل ملت وژه په وژه درېږي، همکاري به راسره کوي او په ګډه به کوشش کوو چې نور د اضافه او زائدو ازادیو لمانځلو ته اړتیا پیدا نشي. په دې یوه پیړۍ کې مو انګریزانو ته ماته ورکړه، روسانو ته مو ماته ورکړه او امریکا ته مو ماته ورکړه. همدا د افغانستان د ولس، ملت، مشرانو او کشرانو ټولو دپاره د ویاړ ځای دی او د فخر ځای دی. الله جل جلاله دې نور آینده پیړۍ پر موږ او تاسې باندې په سوله، امنیت، ورورولۍ او ښه فضا کې راولي. نو یو ځل بیا ټول ملت ته د دې ورځې مبارکي وایو. الله جل جلاله دې د افغانستان سوکالي، امنیت او دغه نظام چې اوس په افغانستان کې حاکم دی دوامداره ولري. الله جل جلاله دې نور د مشکلاتو څخه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.